غټ فین یم د جهانګیر ډېر دغه یو ډایلاګ درځي کنه چې فین پکای ډایلاګ درځي کنه چک پچک سوکا پسوکا او بس هیر شو رانه یا فلم صاحب فلم په حواله سره سوې فلم بس ارباسان بینو بس هغه راځو او دغه چې فین بیا خو هغه فلم ورسنګي فلم ارباسان چې کوم نو خو هیرو دی یا کتلی اوس به ګوري ډیر اسماعیل خان سپیشل فلم راغلی ډیر اسماعیل خان سپیشل فلم راغلی فلم او د سینما چې دا حالي نه پکې ګرمي او هغه بیا خوان نه کوي نه د اسماعیل خان ته فلم راغلی کوم فلم بګوري چا کم بدماله خصوصي دی راغلی کنه ته جلال بشم کاری یو موقع نه بس دغه سپیشل دی راغلی چا صفات ته کړي دغه خپل اندر راغلی نه صفات مګړو ته انټرویو مې کتلې سوات یم فلم نه راغلی کیا بات ہے فلم دا بګوري قبل ګوري یاره فلم خو دا ګورم دا ډېر ښه فلم دی او دا محبت سبا سزا شانه بده خدای ډېر بهترین فلم دی صحیح دا ښه فلم دی په کہانی هم صحیح دی په هر سمانه ښه فلم دی محبت ګندګيري شو دا نوم سړي راځي په یاره به دا یو چینج فلم دی کنه او لکه ډېر خلک کوم دا وایي چې دا فلم نوم وړي د سجيبه غونته دی نو پدې کې سوجه ده خامخا سسپنس پاکستاني نو خو دې څه خو بګی بالکل او لکه دا ډېر خلک کوي دا فلم محبت څنګه ګندګيري شو خو دې کې شاته یو وجه شته او لکه ځان غینه مخ نه پی ګورباس فلم برته وګوري پته برته خپل ولګي جهانګیر جان له سپیشل راغلی بس یعنی خو په شو کې شو له شمه کې شو کتلې ده به ماښام به بیم ورځم 2000 روپۍ ټیکټ دی 2000 ټیکټ به ورکې دا فلم صفت راته شو جهانګیر سپیشل راغلی چاکلم بدمه جهانګیر صاحب ډېر ښه کریکټر دی بس لام کتلې نه خو صفت راته شوی دی کم فلم بګوري چا کم بدماله چا فین جهانگیر صاحب سټایل نه دی ماته پته وي چې دا فین ډایلاګ درځي او جی او یو ډایلاګ وکړه دغه طالب ورګه کده ډایلاګ خو کو طالب وته بجاوي د فقيري مثال د باز دی د باز او باز په خپل پرواز کې ټپوسان نه مني او ستا په شان کو سډب بدمعشان نه مني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مرادری کاټ لنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او د وخت کې موجود ما په صابرینا سینما په خور کې چرته چې په لوی اختر روز دغه فلم لګیدل نوې فلم لګیدل محبت ګندګيري شو کوشش وکړو د پبلک نه کمنټ زغلو چې دا فلم خوښ شي یا خو نه درې فلمونه لګیدل یو محبت ګندګيري شو یو چاکلم بدمل او بل فلم عشق مبارک دا درې فلمونه لګیدل پبلک نه کمنټ سره کوشش وکړو په ټولو سینماګانو ورځو بهرحال دلته چې موږ صابرینا سینما کې ورلو پبلک نه کمنټ سره وجودي سي السلام علیکم السلام علیکم جی څنګه جل الله کرم دی جی دا کوم ځای راغلی جی پېښور نه فلم لراغلی دې فلم لراغلی محبت ګندګيري شو دا نوم سړي راځي په یاره به دا یو چینج فلم دی کنه او لکه ډېر خلک کوم دا وایي چې دا فلم نوم وړي د سجيبه غونته دی نو پدې کې سوجه ده خامخا سسپنس پاکستاني نو خو دې څه خو بګی بالکل او لکه دا ډېر خلک کوي دا فلم محبت څنګه ګندګيري شو خو دې کې شاته یو وجه شته او لکه ځان غینه مخ نه پی ګورباس فلم برته وګوري پته برته خپل ولګي مونږ نن کتل اوس په ګور ان شاء الله بالکل جی دا بګوري ان شاء الله چا فیني زارباز خان بالکل کیا بات ہے ارباز خان جی بالکل یار یو نایس انسان دی زبردست لکه مطلب دا څومره چې ولاړ دا ټول درباز پین دي ان شاء الله یوازې ځنی دا ټول ولاړ وعلیکم السلام خیر خیریت کوم ځای سوات یم فلم نه راغلی کیا بات ہے فلم دا بګوري قبل ګوري یاره فلم خو دا ګورم دا ډېر ښه فلم دی او دا محبت سبا سزا شانه بده خدای ډېر بهترین فلم دی صحیح دا ښه فلم دی په کہانی هم صحیح دی په هر سمانه ښه فلم دی تاریخ هم کتلې مې او بیا ګورم یو پیره مې کتلې یو پیره بیا ګورم مطلب فلم دی مزیدار فلم دی په درو غونو فلمونو کې ښه فلم چې لګن دا یو دی ته مطمئن بالکل ته مطمئن ما پرون کتلې بیا پم ورزم تاسو دې خوښه یو خبرې وکړه السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو کوم ځای مردان جی اداره ته کوم فلم راغلی محبت ګندګيري شو مکه دا خو بیا شو فلم صاحب فلم په حواله سره سوې
فلم بس ارباسان بینو بس هغه راځو او دا چې فین بیا خو هغه فلم ورسنګ فلم ارباسان چې کوم نو خو هیرو دی او یا کتل اوس به ګوري اوس به ګوري او یا چاته صفت کړي کنه دغه سره غلي شهره مخکې مو کتل نو بس پاغه یمانه مخکې مو کتل تیر کالو کردار مو کتل او یا څه مطلب کردار کتل هغه زول فلم کتل هغه تیر اختر کې کوم لګیدل او یا دغه په سور بیا راځي په سور راځي بیا فلم او یا دا به کې دي دا خي دا به خي نه ډیر ښه دا چې نوم داسې عجیب غونډه نوم دی او یا محبت ګندګيري شو مطلب مو فلم د مطمئن ہے فلم بالکل مطمئن ها بالکل جهانگیر خان او ارباز خان دوانه خیر خیر ترن دی او یا لکه څنګه راغلی زه په خبره زه په خبره او جی فلم راغلی دی فلم لا کوبل فلم راغلی محبت ګندګيري شو دا فلم په کوم بیس ګوره مطلب ته څنګه چاته صفت کړي کنه اسی د ارباز سے دا ما پرون یو ځل کتل او نن بیا ګورم یو ځل می کتل زبردست فلم دی زبردست ایون په کې خدي مطلب ته دا یو چینج فلم دی مینا محبت دی سټوري دا ایکشن هم دی دغه ډیر بیان او بل دا چې ارباز صاحب دې سره ډیره خواري کړې ده ډایرکشن ډیر مضبوط دی ایون فلم ډیر زبردست ایون اب اختر کې تقریبا هر ډایرکټر دا کوشش یې خنه کار وکړي یاره ډایرکټران خو ټول چې کوم دی هغه هر یو ډایرکټر دا دغه کوي چې مطلب ښه فلم جوړ کړم هر سړی په خپل لیکه خو بیسیکلی ارباز صاحب چې کوم فلم باندې خواري کوي بل ارباز صاحب چې کوم دی هغه انصاف کوي انصاف کوي هر سړی د خپل ځای ښه کوي کوم ځای راغلی مردان نه او جی فلم راغلی کوم ځای راغلی فلم راغلی دی فلم کې څه داسې خاص خبره دی فلم کې ارباز خان راغلی جی ارباز خان پېنی ارباز خان پېنی ما نو کو فلم څنګه ته به ګوري نه فلم ښه فلم دی خلکو ډېر صفت کړي او فلم زبردست دی خلکو ته صفت کړي یا دا د پکې څه مطلب څه پکې دا ښکاري کہانی خدا د بازي فلم کہانی خي بازي میوزیک خي بازي اورال خي ډایرکشن خي د بازي فلم دا لف سټوریم د ایکشن هم دی دوانه دغه پکې فلم ښه فلم دی مطلب فلم له مطمئن فلم بخي بالکل مطمئن یم السلام علیکم وعلیکم سلام جی برګری کوم ځای راغلی زه ډیر اسماعیل خان سپیشل فلم راغلی ډیر اسماعیل خان سپیشل فلم راغلی او فلم او د سینما چې دا حالي نه پکې ګرمي او غي بیا خوان نه کوي جی نه د اسماعیل خان ته فلم راغلی کوم فلم بګوري چا کم بدماله خصوصي دی راغلی کنه ته جلال بشم کاری یو موقع نه بس دغه سپیشل دی راغلم چا فین کوم اکټر دی خوښ دی د جهانگیر خو په بل فلم کې دی بس زما دا فلم خوښ جی چا کم بدماله زه ته چا صفات ته کړي دغه خپل اندر راغلی نه صفات مګړو ته انټرویو مې کتلې نو جی دی فلم مطمئن ته فلم بخي فلم بخي ان شاء الله دون لری تر راغلی پکاري شهر بیا خو پکار دی ډریس بل خان ډیر لري ډیر لري 8 غنټه مزل دی 8 غنټه مزل تا وکړو جی څه ټیم روان شوی سار وختي روان شوی اوس ورسېدی جی اوس ورسېدی اچھا فلم وګورئ بیا شپه کې غزيبا نه شپه کوم دا شپه کې بیا بزی کړی تا جی بیا بزم بس فلم وګورئ زیبا شوق به برابر شي بس بیا بزم یو وخت بل اختر راځي کنه نو کال نه صرف اختر جی اور وخت کو 8 غنټه مزل کوم لره زید کنه جی جی ګران کار دی جی تر بس ان شاء الله دا فلم وګورو کا خیری او چاکلم بدعمل او شاهد خان بس ډیر خسته فلمونه جوړي او بس ګورو به کا خیری شاهد خان دی خوخت اکټر شاهد خان خود ولې مې نه خو هغه داسې کریکټر کی مطلب شډل بډل هغه ساده پوښتنه یو مهرباني دا کی چې دا کورسو دا پکو دا نظام دی پکې لګ برابر کی چې سړی دومره تکلیف پزان تیر کی ټول ورځم خراب کی او دغه کی چې دا نظام لګ برابر شي نو خو وي ان شاء الله السلام علیکم فرمایش کې سپیشل جهانگیر جانی ل سپیشل غلیو بس چاکه په شو کې شو ل شمه کې شو کتلې ده به ما خام به بیم ورزم 2000 روپے ټیکټ دی 2000 ټیکټ به ورګي خدا فلم صفات راته شو جهانگیر سپیشل راغلی چاکلم بدعمل چاکلم بدعمل جهانگیر صاحب ډېر کریکټر دی بس لام کتلې نه خو صفات راته شوی ګوره به ډیر غټ فین يم د جهانگیر ډیر دا یو ډایلاګ درځي کنه چې فیني پکای ډایلاګ به درځي کنه چک پچک سوکا پسوکا او بس هیر شو رانه یا مالا به یې ماشاءالله دا دی وانه سو فلم په والی سره سو فلم مسخه فلم دی پرونم کتلې چاکلم بدعمل ولې کتلې ملک دا کې ډېر خپل کہانی ده او د کور کہانی ده بالکل کور کہانی ده مور ده مینه ده پکې درد ده پکې و بدی جړی پریشا والله کنه مطلب فلم خدي ډېر وخت شو ولې نه
نن ولا بیا راغلی مرګري ته مې ورزو اوس بیا راو دوباره هم ګورې ولې چې باندې یو پیرو ګورځو خو بیا دوباره پور کوي نه بنده نو مړه د پښتو مزه کوي کنه او د انډیا مزه نه کوي پښتو کوي کلهږي ولې نه کوم ځای نه راغلی نو خار نه جی نو خار نه راغلی فلم نه راغلی او جی کوم فلم به ګوري چا کم بدماله چا کلم بدماله چا فین جهانگیر صاحب سټایل نه ماته پته وي چې دا فین ډایلاګ درځي دا او جی او کوي ډایلاګ وکړه دا طالب ورګه کړه ډایلاګ خو کو طالب وته بجاوي د فقيري مثال د باز د باز او باز په خپل پرواز کې ټپوسان نه مني او ستا په شان ګسډب بدمعشان نه مني بل هلو ته چرته کوته خان د نه رستم خان د مخامخ ولاړ رستم خان ته او ما سره چې خبره کین اول به د دوه رکعته نفل کې او بیا د الله نه دا سوال کې چې یا الله دشمن د کیرې نه مې وساتي او د رستمی د فتنې نه مې وساتي